د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. امیر خان متقي په کابل کې د ترکیې له سفیر سره لیدنه ترسره کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په کابل کې د ترکیې له سفیر جنګ اونال سره کتلي دي. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو وروستیو پرمختګونو او ځینو سیمه ییزو مسایلو خبرې شوې دي. ښاغلي متقي د ترکیې بشري مرستې ستایلي او د افغانستان او ترکیې دوه اړخیزې اړیکې مخ پر ودې بللې دي. ورته مهال د ترکیې سفیر هم د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې رغنده یادې کړي دي او د همکاریو ډاډ یې ورکړی دی. اسماعیل بقایي ویلي د غیر قانوني افغان کډوالو په اړه له کابل سره خبرې روانې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې ایران او طالب چارواکي د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د تنظیم لپاره همکاري کوي چې د استوګنې اسناد نه لري. نوموړي زیاته کړي چې د ایران او طالبانو ترمنځ د ناقانونه کډوالو د وتلو څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکۍ دوام لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې نږدې 415,000 کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له زده کړو څخه محروم شوي دي. د ماشومانو ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د یو راپور په خپرولو سره وایي د افغانستان شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف په راپور کې د ښوونځیو لپاره د مناسبو ودانیو، د څښاک پاکو اوبو، د روغتیا او پاکۍ د امکاناتو، وړ او مسلکي ښوونکو او په ځانګړې توګه د ښځینه ښوونکو نشتوالی هغه لاملونه ښودل شوي دي چې له امله یې ماشومان له زده کړو څخه پاتې شوي دي. راپور کې همداراز راغلي ډېر ماشومان مجبور شوي چې د خپلو کورنیو له اقتصادي ستونزو سره د مرستې په موخه ښوونځی پرېږدي او کار ته مخه کړي. شیخ خالد حنفي ویلي اسلام کې د چا پر شخصي حریم د تیري اجازه نشته. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر د اختر په ورځو کې د احتساب څرنګوالي په اړه محتسبینو ته د یو سیمینار په ترڅ کې ویلي چې اسلام د چا پر شخصي حریم د تیري اجازه نه ده ورکړې. یاد وزارت پر ایکس پاڼه د ښاغلي حنفي په حواله لیکلي چې چا د هم اجازه نشته چې د خلکو ګرځنده ټلیفونونو، جیبونو او کورونو کې د اجازې پرته لاسوهنه وکړي. نوموړي محتسبینو ته په خطاب کې ویلي څو په خپلو چارو کې له اعتدال کار واخلي او له خلکو سره ښه چلند وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا غونډه چې مهم شخصیتونه او د هیواد سفیران به پکې برخه ولري، په افغانستان کې به د بشري مرستو د چمتو کولو او د یوناما د کاري بهیر په اړه خبرې وکړي. د معلوماتو له مخې دغه غونډه به د چنګاښ په 2 یا د جون په 23 د ګیانا هیواد په مشرۍ ترسره کیږي او ټاکل شوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنوایوا هم پکې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یوناما فعالیتونه بې اغېزې یاد کړي وو او ویلي وو چې یوناما د افغانستان غلط انځور وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو د تیر کال په کم میاشت کې د راپور پر یووالي یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2006 کال د مارچ تر 18 پورې د یو بل کال لپاره وغځول شو. په نشه یي توکو 200 معتادین له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د لوی اختر په مناسبت نږدې 200 تنه معتادین چې درملنه یې بشپړه شوې خپلو کورونو ته وسپارل شول. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقاني د روږدو ناروغانو د درملنې په موخه په ځانګړي پروګرام کې زیاته کړې چې دا یوازې یوه طبي لاسته راوړنه نه ده بلکې د دیني اړخه هم یو مهم مسؤلیت دی. هغه له کورنیو غوښتي چې له اعتیاده خلاصو شویو کسانو سره د یو سالم انسان په توګه چلند وکړي. د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 70 روغتونونه د معتادینو د درملنې لپاره فعال دي او نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې فعالیت ترسره کوي چې د زرګونو معتادینو درملنه روانه ده. د ارغستان لورې بند د امکان سنجي مطالعاتو او تفسیري ډیزاین تړون لاسلیک شو. د اوبو او انرژۍ وزارت خبر ورکړی چې د کندهار ولایت د ارغستان لورې بند د امکان سنجي مطالعاتو او تفسیري ډیزاین تړون د 1.2 میلیون افغانیو په ارزښت لاسلیک شو. یاد وزارت ویلي چې دا تړون د دې وزارت وزیر مولا عبداللطیف منصور د افغان جرمن باختر شرکت د رئیس سلطان احمد سروری سره لاسلیک کړی دی.
د خبرپاڼې له مخې له دغه قرارداد سره سم به یاد شرکت د کان په بدل کې د 102 میلیون افغانیو پانګونې په لګښت د کندهار ولایت د ارغستان لوري بند د مطالعاتو امکان سنجي او تفصیلي ډیزاین د 18 میاشتو په موده کې ترسره کړي. د معلوماتو له مخې دغه بند 115 میلیون متر مکعب اوبو ذخیره کولو، د 2 میګاواټه برېښنا د تولید او زرګونه هکټاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري چې چارې به د 10 میلیون ډالرو په لګښت 3 کلونو بشپړې شي. روسیې اوکراین کې د اوربند لپاره خپل شرایط وړاندې کړل. روسي پلاوي د استانبول په مذاکراتو کې د اوکراین د اوربند لپاره خپل شرطونه وړاندې کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس د روسي پلاوي د مسودې پر بنسټ ویلي چې د روسیې له خاورې سره د کریمه جزیرې او د اوکراین د 4 نورو سیمو تړل او د یاد هیواد د پوځونو کمول په شرطونو کې شامل دي. روسیې همدارنګه ټینګار کړی چې اوکراین د ناټو له غړیتوبه وځي او روسي دي د خپلې رسمي ژبې په توګه وپیژني، خو اوکراین دغه غوښتنې وار له مخه رد کړي او دا یې د سولې نه کولو یو توطیه بللې ده. د ترکیې پلازمینه استانبول کې پرون د روسیې او اوکراین ترمنځ د مستقیمو خبرو دویم پړاو ترسره شو چې پکې د 12,000 پوځیانو د جسدونو تبادلې سره موافقه وشوه. المان غواړي رد شوي پناه غوښتونکي دریم هیواد ته واستول شي. د رویټرز خبري اژانس د ریپورټ له مخې جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر ډوبرینټ وایي چې هیله لري اروپایي ټولنه داسې هر اړخیز توافق وکړي هغه رد شوي پناه غوښتونکي چې بیرته خپل هیواد ته نشي تللی اصلي ټاټوبي ته نږدې دریم خوندي هیواد ته ولېږل شي. د نوموړي په وینا چې داسې دریمو هیوادونو ته اړتیا ده چې هغه کډوال ومني چې خپلو هیوادونو ته نشي ستنېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په پیل کې د اروپایي ټولنې اجرایوي کمیسیون داسې طرحه وړاندې کړه چې غړو هیوادونو ته به اجازه ورکړي چې د هغو کډوالو پناه غوښتنې رد کړي چې ټولنې ته د راتګ په لاره کې له دریم خوندي هیواد څخه تیر شوي دي. د بشري حقونو فعالانو پر دغه طرحه نیوکې کړي خو لا هم حکومتونو یا اروپایي پارلمان نه ده منلې. انالینا بیربوک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ مشره وټاکل شوه. د جرمني بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره انالینا بیربوک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د نوې مشرې په توګه وټاکل شوه. 44 کلنې بیربوک په پټو رایو کې د 193 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 180 هیوادونو رایه ترلاسه کړه. نوموړي به د سپټمبر له 9 څخه خپله 1 کلنه دوره پیل کړي. اغلې انالینا بیربوک ویلي چې د ملګرو ملتونو په جوړښتي اصلاحاتو کې به کار وکړي، شفافیت به زیات کړي، یوازې په رسنیو او تشریفاتو نه بلکې د عمومي مجلس په رول به ځانګړي ډول د سازمان د راتلونکي عمومي منشي په ټاکنه کې به پراختیا ولري. نوموړي د دې 80 کلنې نړیوالې ادارې په تاریخ کې لومړنۍ اروپایي او په ټولنه کې 5مه ښځه ده چې دې مقام ته رسیږي. د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.